سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان ځوانه لونډر عظمت الله عمرزي د بنګلادیش غوره لیګ کې نن بهترینه توپ اچونه او توپوهنه وکړله چې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه یې هم ترلاسه کړله. د بنګلادیش غوره لیګ 15مه لوبه کې رانګپور رایډرز کومیلا ویکټیکر ترمنځ لوبه ترسره شوله چې رایډرز د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړلې. د رانګپور لپاره په توپونه کې بابر اعظم 38 منډې جوړ کړلې. عظمت الله عمرزي بیا په 20 توپونو باندې 14 ناسوځېدلې منډې جوړ کړلې چې په بیټینګ کې 2 شپږیزې او 3 څلوریزې شاملې وې. د کومیلا ویکټیکرز بیا په 20 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړ کړلې چې رانګپور رایډر بیا په 8 منډو باندې لوبه وګټله او بریا یې هم خپله کړله. عظمت الله عمرزي بیا په دغه لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه د خپلې لوبډلې لپاره وکړله چې په 4 اوورونو کې 11 منډې ورکړلې. 2 مهم لوبغاړي هم وسوځوله. عظمت الله عمرزي د دغې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو چې په دغه لوبه کې خورا ښه بیټینګ او بالینګ ترسره کوي. او بل ډېر د خوشحالۍ خبر د افغانستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې شپږیزه کرکټ لیګ 9م پړاو به د روان کال دسمبر میاشتې کې په کابل کې ترسره کیږي. شپږیزه کرکټ لیګ چې تیر کال ترسره نه شوله خو سږ کال د افغانستان کرکټ بورډ ترسره کېدو اعلان یې کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې ترسره کېدو خبره د 2024 د کورنۍ سیالۍ مهالویش کې اعلان کړې ده. د دغه مهالویش له مخه د کورنۍ سیالۍ به 12 ټورنمنټونه ترسره کېږي چې له جنوري به شروع شي. د دسمبر میاشتې پورې دغه 12 ټورنمنټونه به پای ته ورسیږي. خو په دغه لړ کې بیا شپږیزه کرکټ لیګ د سپتمبر میاشتې کې ترسره کېږي چې شلاوریزه لیګ په کابل کې ترسره کېږي. دا به 9م پړاو شپږیزه کرکټ لیګ وي چې په کابل کې ترسره کېږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.